د عاشورا په ورځ باندې د لسم د محرم د ټولو نه غوره عمل چې دی هغه په دې ورځ باندې روژه نیول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځې په باره کې فرمایي: وصيام يوم عاشورا إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. زه د الله رب العالمین نه امید ساتمه چې په دې ورځ باندې څوک روژه ونیسي نو هغې ته الله رب العالمین د یو کال مخکني ګناهونه وبخلی شي. نو په دې ورځ باندې تر ټولو غوره عمل چې دی هغه روژه نیول دی، او دا هغه عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې کړی دی. په دې ورځ باندې خیراتونه کول یا ماتمونه کول، ځانونه وهل، ځان ته اذیت ورکول، دا چې دی د مسلمانانو عمل نه دی، بلکې به حیث یو مسلمان په موږ باندې دا واجب او فرض دی چې په هر عمل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو. د هغې عمل سو روژه نیول، او دا یو مستحب عمل دی، ډېر فضیلت والا عمل دی چې انسان ته په یو کال ګناهونه بخلی کېږي، صغایر واړه ګناهونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته رالی نو یهودو چې دی هم په دې ورځ باندې روژه نیوله. پوښتنه یې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولې تاسو دا کار کوئ؟ نو هغې وویلې چې په دې ورځ باندې الله رب العالمین موسی ته نجات ورکړی، موسی علیه السلام ته د فرعون نه. نو موږ د شکر په وجه باندې چې دی په دې ورځ روژه کیږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې موږ خو ډېر حقدار یو تاسو نه په موسی علیه السلام باندې، او بیا وفرمیل که چېرته راتلونکي کال ته زه ژوندی ومه نو زه به چې دی نهمه ورځ روژه ورسره هم نیسمه. نو محترم ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه کوشش دا و چې د یهودو سره مشابهت ونه کړي، د هغوی نه چې دی تغییر وکړي. نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې زه به د نهمې ورځې روژه هم نیسمه. خو بیا چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلونکي کال ته پاتې نه شو او د الله رحمت ته لاړی، وفات شو. نو مونږ له هم په کار دی چې د دې ورځې د روژې اهتمام وکړو. دا روژه کله ده؟ نن چې دی هغه اتم د محرم دی، دا ویډیو چې ریکارډ کیږي. نو سبا چې دی هغه نهم دی. نو که چېرته ته غواړي چې په افضله طریقه باندې عمل وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خواهش و په هغه طریقه باندې عمل وکړي، نه نهمه ونیسه او لسمه ونیسه، او دا هم جایز دی چې ته لسمه ونیسي او یو لسمه ورسره ونیسي. نو لسمه چې دا لسم د محرم هغه د پنجشنبې زیارت په ورځ باندې ده، د جمعې نه یو ورځ مخکې. نو که ته دغه ورځ نیسي او جمعه ورسره نیسي، او که نه یوه ورځ ترې مخکې نیسي، دا ټول چې دی تعالی جواز لري.